د قصې په شروع کې موږ ته یو ګاډی ښکاري چې په یو شړ سړک روان دی. د ګاډي حالت ډیر خراب دی او د شیشو په ځای ترې چاپیره مضبوطې وسپنې لګېدلې دي چې د خطرې نه بچ پاتې شي. د دې نه موږ ته پته ولګي چې په دغه علاقه کې به خامخا څه ډېر خطرناک څیزونه وي. بیا ګاډی د پټرول په یو سټیشن کې ودرېږي او یو سړی ترې راکوزېږي چې په لاس کې ورسره ټوپک دی. د دې سړي نوم تامس دی. تامس اول له پټرول سټیشن سره نږدې یو کور ته ننوځي او په ډېر احتیاط سره هر یو ګوټو ګوري چې څه خطره خو نشته، خو په کور کې ورته داسې خطره په نظر نه راځي. خو چې کله هغه د کور نه بهر راوځي نو نږدې یو فریج ناڅاپه ډېر په زور سره غځېدل شروع کړي او عجیبه غږونه ترې راځي. دارنګ حالات چې تامس وګوري نو لږ وارخطا شي او چې کله فریج خلاص کړي نو پکې دننه ورته یو زومبي ښکاره شي. تامس زر یو سیخ راواخلي او د فریج دروازه پرې ښه کلکه بنده کړي. د هغې نه وروسته د دننه نور هم په زور غږونه شروع شي. بیا تامس دغه فریج د زنځیر په ذریعه خپل ګاډي پسې وتړي، ګاډی را روان کړي او فریج نور ته راوباسي. تامس یو غاړې ته ودرېږي او په ټوپک سره د فریج تاله وولي. لکه څنګه چې تاله ماته شي زومبي ترې راوځي. کله چې په هغه نور ولګي نو بدن یې سوځېدل شروع کړي، لوګي ترې پورته کېږي او په درد کې رپېږي. په لږ وخت کې زومبي مړ شي. د دې نه موږ ته پته ولګي چې زومبي د نور ګرمي نشي برداشت کولی. نور د هغوی څرمن سوځوي ځکه خو هغوی د ورځې اوده وي او د شپې ښکار له راوځي. تامس بېرته په ګاډي کې کښېني او خپل سفر جاري وساتي. لږ وخت وروسته هغه یو ښار ته ورسېږي او د خوراک په لټون کې یو غټ کور ته ننوځي. په کور کې دننه هر څه ګډوډ پراته وي. تامس په ډېر احتیاط سره هر یو ګوټو ګوري چې زومبیان خو نشته. په باورچی خانه کې ورته یو مړ سړی ښکاره شي چې زومبیانو وژلی وي. د دې په لیدو تامس نور هم هوښیار شي. لکه څنګه چې هغه وړاندې ځي یو بل مړی ورته هم ښکاره شي. کله چې هغه ورنږدې شي نو ګوري چې د دروازې خواته یو کس ولاړ دی. هغه سړی هیڅ نه خوځېږي. تامس ورسره د خبرو کوشش وکړي خو هغه هیڅ جواب نه ورکوي. تامس ته شک شي نو ډز پرې وکړي، خو د ډز نه وروسته همهغه سړی هډو خوځېږي نه. تامس حیران شي، ورنږدې شي او چې کله پرده یو طرف ته کړي نو ورته پته ولګي چې دا خو یوه ښځه ده چې ځان یې پانسي کړی دی. لا تامس په دې سوچ کې و چې دا یو جال دی. یو زومبي د شانه ورباندې حمله وکړي. تامس ځان خلاص کړي، زومبي لاندې راوغورځوي او ډز پرې وکړي. د ټوپک په غږ نور زومبیان هم راویښ شي او د ده په طرف منډې کړي. تامس د نور په لور ځي او یو زومبي د شانه ونیسي، هغه ور لته ورکړي، ځان ترې خلاص کړي او بهر چت ته وخیږي ځکه چې زومبیان ورته نشي راوتلی. په دغه وخت کې تامس د بهر نه یو غږ واورېدلی شي چې لاندې وګوري یو جینۍ د سړک په منځ کې نور ته سر ټیټ کلی دی او ناسته ده. تامس پوه شي چې دا زومبي نه ده ځکه چې نور یې نه سوځوي، خو هغه په دې نه پوهېدو چې دا جینۍ دلته یوازې ولې ناسته ده. لږ ساعت وروسته یو ګاډی راشي. د جینۍ په لیدو 4 وسلې والا کسان د ګاډي نه راکوز شي چې پکې یوه جینۍ د ساره په نوم هم وي. یو سړی په ډېر احتیاط سره جینۍ ته ورنږدې شي خو ناڅاپه د بره نه ورباندې څوک ډز وکړي او هغه سړی په هغه ځای مړ شي. نور کسان د ګاډي نه شاته پټ شي. پته ولګي چې دا جینۍ د یوې ډلې د خوا د جال په توګه استعمالولی کېږي. د دواړو ډلو ترمنځ جنګ شروع شي. د ساره د ډلې یو سړی مړ شي او هغوی کمزوري شي او لږ وخت کې هغه ډله د ساره 2 نور ملګري هم ووژني. صرف ساره ژوندی پاتې شي. تامس د هر څه د جد نه ګوري. د دغې بدماشې ډلې کسان ساره ګیره کړي او د هغوی مشر ورته راشي او هغه تنګوي. ساره ورته ډېرې زارۍ وکړي چې ما مړه کوئ او هر څه چې غواړئ در به کړم، خو هغه ظالم د هغه خبره نه مني. په دې وخت کې تامس د شانه ډزې شروع کړي او د دغې ډلې ټول کسان یو یو مړ کړي او مشر یې هم زخمي کړي. مشر ته د رحم غوښتنه کوي خو تامس یې مړینې ته یوازې پرېږدي. د دې هر څه باوجود هغه جینۍ لا هم په همهغه حال ناسته وي. ساره ورته ورشي او په تپوس ترې وکړي چې ستا او ستا د ماشوم څه حال دی. هغه جینۍ ماشوم وښایي خو هغه یو ګوډی وي. پته ولګي چې د دغې جینۍ ذهني توازن سم نه دی. ساره ته په هغې رحم راشي او فیصله وکړي چې دا به یوازې نه پرېږدي. هغه جینۍ تامس ته بوځي او د ژوند بچ کولو شکریا ترې ادا کړي. تامس په لنډو کې جواب ورکړي او ورته وایي چې ته اوس ازاده یې، تلی شي. بیا ساره ورته وایي چې زموږ یوه ډله په پولیس سټیشن کې اوسېږي چېرته چې خوراک هم ډېر دی او هغه ته هم د تللو دعوت ورکوي. تامس ومني او دا درې واړه یو ځای روان شي. لږ مزل وروسته ساره وایي چې پولیس سټیشن 5 کیلومتر لرې دی. تامس فکرمن شي ځکه چې که شپه شوه نو زومبیان به ورباندې حمله وکړي. چې کله ښار ته ورسېږي نو شپه شوې وي او زومبیان د هغوی د ګاډي پسې منډې شروع کړي. تامس په پوره رفتار ګاډی ځغلوي ځکه چې په ودرېدو کې مرګ دی. ساره په واکیټا کې خپلې ډلې سره رابطه وکړي او ورته وایي چې دروازه خلاصه کړي او د زومبیانو لپاره تیار اوسئ. په سټیشن کې دننه کسان هم تیار شي. لکه څنګه چې ګاډی ورسېږي تامس جینکو ته وایي چې زر ننوځئ
او په خپله په زومبیانو ډزې شروع کړي چې هغوی له لار ورکړي. په آخر کې هغه هم ننوځي او دروازه په وخت بنده شي. د دروازې د بندېدو نه مخکې تامس ته یو ډېر غټ زومبي ښکاره شي چې په یو ټوټه کې پټ وي. تامس ورباندې څو ډزې وکړي خو هېڅ اثر ورباندې نه کېږي. دواړه یو بل ته په قار ګوري. داسې ښکاري لکه چې د دوی څه پخوانۍ قصه وي. په سټیشن کې دننه مشر د سارا نه تپوسونه کوي او سارا ورته هر څه بیان کړي. تامس ورته وایي چې زومبیان ځکه وژنم ځکه چې هغوی زما ښځه وژلې ده او تر څو چې ما بدل نه وي اغوستی زه نه ودرېږم. مشر ورته د شپې پاتې کېدو اجازت ورکړي خو ورته وایي چې خپل ټوپک په موږ راکوي. تامس اول نه مني خو بیا د سارا په وینا ورته ټوپک ورکړي. وروسته بیا تامس د حفاظت لپاره په یو سیل کې بند کړی شي. په دغه شپه هغه په خوب کې خپله ښځه وګوري چې تپوس ترې کوي چې آیا تا زما بدله واخیسته. هغه راویښ شي او سارا ورته راشي او د هغه د بندولو لپاره ترې معافي وغواړي. هغه د تامس په لاس د هغه د ښځې نوم لیکلی ګوري. تامس خپله قصه ورته بیان کړي او سارا ورته زومبیانو د هغه غټ مشر په باره کې ووایي. هغه ورته د یو جهاز په باره کې هم ووایي چې هغوی یوې صحرا ته وړلی دی چېرته چې زومبیان ژوند نشي کولی. په دغه وخت کې زومبیان سټیشن ته ننوځي او هر خوا غوبل جوړ شي. تامس د خپل کوټې نه وځي یو زومبي مړ کړي او هر څوک بچ کړي. د دې نه وروسته د ډلې مشر په هغه اعتبار شروع کړي. بل سهار هغوی ګوري چې د سټیشن غټه دروازه زومبیانو بنده کړې ده. تامس مشوره ورکړي چې یا خو به د زومبیانو مشر وژنو او یا به په نږدې یو هوټل کې په هغوی په خوب کې حمله کوو. که څه هم دا خطرناکه وه خو ځینې کسان ورسره ومني. هغوی په ډلو وویشلی شي او تامس خپله ډله هوټل ته بوځي. په هوټل کې دننه په بې شمېره تعداد کې زومبیان اوده وي. یو پوځي د بمونو لګولو کوشش کوي خو د زومبیانو مشر یې ووژني. په دې کې زومبیان راویښ شي او هر خوا جنګ شروع شي. د تامس ډله بمونه وچوي او راوځي خو ډېر کسان پکې مړه شي. تامس او د مشر زوی د هوټل سر ته ورسیږي خو هلته ګیر شي. هغوی یو رسۍ پیدا کړي خو د مشر زوی زومبي چیچلی وي. هغه تامس ته وایي چې له دې نه مخکې چې زه زومبي شم ما مړ کړه. تامس په ډېر خفه زړه هغه مړ کړي. بیرته په سټیشن کې پاتې کسان د تلو تیاری کوي. په آخر کې یو غټ جنګ شروع شي. زومبیان حمله وکړي او اکثر کسان مړه شي. مشر هم ووژلی شي. په آخر کې تامس د زومبیانو د مشر سره مخامخ شي. د یو غټ جنګ نه وروسته تامس هغه مشر د نور ته راوباسي چېرته چې هغه وسوځي او مړ شي. د جنګ نه وروسته تامس لاندې ګوري چې پاتې کسان یو بس ته خیږي. سارا ورته راشي او بیا ترې مننه وکړي. هغوی یو بل سره خبرې وکړي او ورته پته ولګي چې یو بل یې خوښ شوی دی او په دې سره دا قصه سر ته ورسیږي.